ځکه چې دا الله پاک چې ویلي چې د چا کورونو ته بې اجازې مه ننوځئ خو د سترګو دپاره ویلي دي د سترګو دپاره ویلي نو سترګو باندې خو ته وکتې او بیا حکم وکړه چې څوک د چا کور ته سوري باندې ګوري او په سشي باندې ووهه او سترګې ورته وویسته د هغې قصاص نشته دی ولې د بل چا کور ته ګوري د دې نه خو یو دا ثابته شوه چې د چا کور ته ننوتل او کتل ناروا دي بل دا ثابته شوه چې د کور نه دیوال ضروري دی بل دا ثابته شوه چې د کور دپاره دروازه ضروري ده دا په اسلامي تهذیب کې او د اسلام په تهذیب کې د کمونستانو په تهذیب کې موږ چې کمونستان وایو د کمونستان نه دلته موږ څوک سیاسي طور باندې ټکول مطلب نه دي کمونست موږ هغه چا ته وایو چې الله نه مني پیغمبر نه مني مارکس او لینن دین مني دغه ته موږ کمونست وایو بس الله نه مني پیغمبر نه مني قرآن نه مني حدیث نه مني مونځ اودس نه کوي د اسلام احکام نه مني او مارکس او لینن چې کوم دین راوړی دی هغه دین مني هغه ته موږ کمونست وایو دا زموږ سیاسي ټکولو لپاره دا خبره نه کوو یعنې کمونیزم موږ یو دین ګڼو اسلام په ضد باندې یو دین دی په حیثیت دین څوک مني چې دا یو دین دی او نظام او د نظریې او د فکر په حیثیت باندې څوک مني نو هغه کافر بالله دی هغه موږ ښیو نو کمونستانو په تهذیب کې او د غرب په تهذیب کې دیوال د کور نه نشته دی موږ ویلي چې په دې افغانستان کې او په نورو ملکونو کې په تاجکستان او په ازبکستان کې د کمونستانو په وخت کې چې کوم کورونه جوړېدل د هغې به دیوالونه نه د هغې دیوالونه ځکه نه چې هغه پرده نه منله نو چې سړی پرده نه مني ستر نه مني نو دیوال څه کوي چې د خپل کور نه وي او یا به داسې تعمیر او ډیزایننګ د کورونو کېده چې کوم کورونه به جوړېدل چې د یو کور نه به بل کور ښکارېده شرعي لحاظ باندې دا شیان ټول ممنوع دي ځکه چې د بل کور ته نظر ممنوع دی نو د دواړو کورونو منځ کې به دیوال وي داسې دیوال به وي چې یو سړی په خپل کور کې د بل چا کور ورته ښکاره نه شي په داسې طریقه باندې به اسلامي طریقه باندې به مسلمان انجینر او مهندس په داسې طریقه به د کورونو ډیزاین کوي او نقشه جوړوي چې هر کور په خپل کور کې محفوظ او مأمون لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه تاسو ګناهګار نه یې که داسې کورو ته دننه شئ چې هغې کې څوک نه اوسي فیها متاع لکم هغې کې ستاسو ساماني مثلا هوټل دی یا د یو سړي حجره ده د پښتنو چې کومه حجره او مهمانخانه چې هغه د کور نه بیلی تا پکې سامان ایښی علی العموم تا ته اجازه شوي چې صاحب دلته بې اجازې تلی راتلی شي دلته زنانه نه راځي نو دغسې کورونو ته که بې اجازې دننه شئ دغسې ځایونو ته خیر والله یعلم ما تبدون وما تکتمون الله په هغه شیانو پوهېږي چې تاسې څرګندوئ الله په هغه شیانو پوهېږي چې تاسو پټوئ قل ووایه للمؤمنین مؤمنانو ته یغضوا من ابصارهم چې خپل نظرونه بچ کړي د غض معنا دا نه ده چې ټیټ به ګورې چې ټیټ ټیټ ګورې نو چې ته به چي سره ولګېږې ټکر به وخورې څه شي سره به ولګېږې ټیټ کتل مطلب نه دی نظر به اړې غض البصر دې ته وایي چې اړې به غض البصر دا دی چې په ناروا شي باندې د نظر ولګېږي نو بل خوا یې که کوږ یې که اخوا یې واړه غض البصر معنا دا ده چې پوره ورته مه ګوره قوي ته مه ګوره پوره ته مه ګوره نظر بل خوا که ويحفظوا فروجهم او د خپلو شرمګاهونو حفاظت وکړي ذلک ازکا لهم دا دې دپاره د پاکۍ طریقه ده ان الله خبیر بما یصنعون الله ستاسو عملونه باندې پوه دی وقل للمؤمنات مسلمانو ښځو ته مو وایه یغضضن من ابصارهن چې خپل نظر بچ ساتي پردیو سړیو ته نه ګوري ویحفظن فروجهن او د خپلو شرمګاهونو حفاظت وکړي بدکاري ونه کړي ولا یبدین زینتهن او نه به څرګندوي خپل زینت زینت کې مخ شامل دی نه د څرګندوي خپل مخ لاسونه او خپل ډول او سینګار غوږوالۍ او خپل نور د ډول او سینګار ځایونه سینه د غاړې هار او امبیل دا د نه څرګندوي دا زینت د نه څرګندوي الا ما ظهر منها مګر هغه چې خپله څرګندي یا خپله څرګند شي اوس یو ښځه ده په ګاډي کې خیږي موټر کې خیږي لاس ښکاره شو یا جامه ښکاره شو یا غوږ ښکاره شو نو دوی کې خو د هغې څه ګناه نشته ده که نه هغې خو ځان پټ کړی هغې ځان تو کړی هغې ځان مستور کړی دی اوس هغه موټر ته خیږي هغه ګاډۍ ته خیږي هغه هوا راغله د هغې چادري اوچته کړه د هغې برقۍ اوچته کړه هوا راغله څادر یې ورته اخوا کړ ماشوم یې غېږ کې دی هغه ته کوک شو بل څه شی وشو نو دغسې ما زهره منها کې دغه شیان شامل دي چې هغه د دې په اختیار نه بغیر بې اختیاره کېږي یا چې خپله څرګندي خپله څرګنداره چې اوس ښځه د ځانې ښه پټ کړی شریفه ښځه ده څادر یې اغوستی دی اوس یو سړی د هغې څادر نه هم عزت اخلي نو اخلي بیا
دا خو اوس دې نه زیاته نور پټېدی نشي نو چې کوم شی خپله څرګند دي هغې بوټان په خپو کړي دي خپلې خپې په بوټانو کې په جرابو کې پټې کړي یو سړی د هغه بوټانو نه هم عزت اخلي اوس هغه بیا اخلي دا د هغه خپل خباست دا د هغه خپل خباست دی دا د هغه د نظر خباست ما ظهر منها کې دغه شیان شامل دي چې بې اختیاره څه شی څرګند شي او یا هغه شی ای څرګند هغه پټېدی نه شي څادر به څنګه پټوي نو په څادر خو ځان پټ کړی نو څادر خو بیا نه شي پټوی او خو څادر به داسې اغوندي چې څادر کې کشش نه وي ساده صادري ګلدار صادرونه او کشش والا صادرونه چې صادر خپل کشش لري او انټرکشن په هغه کې هغه اچول او هغه غسل ناروا دي وليضربن بخمرهن على جيوبهن او خپل پلاو دی واړی په خپل سینو باندې صادر باغوندي پلاو په سینو باندې واړی سینې په پټي ولا يبدين زينتهن او خپل زینت به نه څرګندوي خپل مخ او لاسونه خپل نور د ډول سنگار ځایونه خپل جامې خپل لباس کمیس دا لباس ټول د زینت شیان الا لبعولتهن مگر خپل مړونو ته خاوندانو ته او آبایهن یا پلارانو ته او آبای بعولتهن خسر او ابنایهن یا خپل زامن او ابنای بعولتهن د میړه زامن لکه چې د بلې ښځې نه او اخوانهن یا رونه او بني اخوانهن وریرونه او بني اخواتهن خریان او نسائهن یا د دې د ناستې پاستې ښځې د هغو نه ښځې نسائهن باندې غوږ کېږدئ نسائهن معنا دا ده او د دې خپلې ښځې نو د ښځې هم ښځې وي بني اخوانهن د دې وریرونه نو وریرونه خو وي او نسائهن او د دې ښځې نو د ښځې هم نورې ښځې وي یعنی دا به خپل زینت څرګندوی شي هغه ښځو ته چې دې غوندې ښځه وي دې غوندې مسلمانه وي شریفه وي نیکه وي بدماشه نه وي په اتفاق د علماو باندې د موسسو د ښځو نه به دا نورې ښځې پرده کوي داسې پرده به کوي لکه د سړي نه چې کوي کومې ښځې چې موسسو کې کار کوي پردي هوټلونو کې د خلکو سره شپې کوي میټینګونو ته 3 ورځو 4 ورځو سفرونه کوي محرمو سره نه د هغې نه د نورو ښځو پرده داسې ده لکه د پردي سړو نه چې کوي او د هغې نه اغلظ او اکت حکم دی او دا ښځې کورونو ته پرېښودل ناروا دي کورونو ته ننوځي د موسسو ښځې چاته د صحت تعلیم ورکوي یا چاته نور څه معلومات ورته ورکوي یا ښځو سره یو ځای کېږي ای سړیو موږ خپله غاړه خلاصه کړه دا داسې حرام او ناروا دي دې ښځو سره د مسلمانو پاکو ښځو ناسته پاسته داسې ناروا ده لکه پردیو سړیو سره چې ناروا د دې کورونو ته ننوتل داسې ناروا دي لکه چې د سړیو ننوتل د پردیو سړیو ننوتل ناروا دي الله وایي ځای نه وایي ونسائهن او دا به خپل زینت ښودی شي هغه خلکو ته چې د دې غوندې ښځې مسلمانه وي مؤمنه وي شریفه وي تر دې پورې علماو لیکلي دي که یو کافره ښځه یهودیه او نصرانیه وي خو بدکاره نه وي عفیفه وي پاکه وي خانداني شریفه وي خیر دی د هغې نه پرده نه کوي خو که مسلمانه ښځه یو بدماشه وي او بې پردي او سترګې چیرې شوي د هغې نه به ښځې پردې کوي داسې پرده به کوي لکه د پردي اجنبي سړي نه چې کوي هل بلغتو ما د الله دا حکم ورسو که مې ونه رسو ما د الله حکم ورسو او نسائهن او یا د خپلو ځان غوندې ښځو نه به خپل هغه ورته ښیي زینت به ورته ښیي او ما ملکت ایمانهن یا چې د دې غلاماني وینځي لکه د دې ښځې وینځي او التابعین غیر اولی الاربه یا هغه سړي چې د هغې غیر اولی الاربه وي هغې په ښځو کې څه خواهش نه وي مخنثي اجلا لکه د هغه ښځو څه کار نه وي او یا دونه سپینګرې شوی چې د هغه شهواني طاقت او قوت ختم شوی او یا داسې عمر کې